مهم خبر تاسو سره شریکو. تیره شپه د کوټ په جرما پولیس سټیشن د ترسره شوي لاسي بمي چاودنې فوټیج وحدت نیوز ته ترلاسه شوي دي. په دغه ترلاسه شوي فوټیج کې لیدل کیږي چې دوه کسان د پولیس سټیشن سره نږدې په خپل منځ کې خبرې کوي چې په دغه دوران باندې په موټر سایکل باندې مشکوک کسان راځي یو بم د تاڼې مخې ته غورځوي. د کوم په نتیجه کې چې په دغه چاودنه کې یو کس جوبل کیږي او بیا د دغه ځای نه تیښته کوي. په دغه فوټیج کې چې کوم وحدت نیوز ته ترلاسه شوي دي ښکاریږي چې د چاودنې په ځای کې په عین هماغه مقام باندې چې په کوم ځای باندې بمي دغه لاسي بم راغورځول کیږي د دغه ځای نه یو سپی په عین وخت باندې د چاودنې د وخت نه څو شیبې وړاندې د دغه ځای نه پاسي او د کوم ځای نه چې دغه سپی پورته شي په دغه ځای باندې لاسي بم راوغورځېږي یوه چاودنه وشي. د کوم په نتیجه کې چې دغه دوو کسانو کې چې کوم د چاودنې سره نږدې په خپل منځ کې خبرو اترو کې مصروف دي په هغوی کې یو تن جوبل کیږي. د دغه چاودنې وروسته ویل کیږي چې یوه بله چاودنه هم د سړک په غاړه باندې د معمولي نوعیت ترسره شوې وه، خو په دغه چاودنه کې دویمه چاودنه کې کومه مرګ جوبله نه ده شوې. د چاودنې وروسته دغلته کې پولیسو خپل تحقیقات هم شروع کړي دي، خو تر دې مهاله پورې د دغه چاودنې په تور باندې څوک نه دي نیول شوي. دغه چاودنه په داسې حال کې د جرما پولیس سټیشن باندې شوې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، سرخار، پیښور په شمول په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو په تاڼو باندې همدغه شانتې کې لاسي بمونه شوي دي. همدغه شانتې کې د دهشتګردو لخوا حملې هم شوي دي چې پکې په ګڼ شمېر کې پولیس اهلکارو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه چاودنو کې او بمي چې کومې چاودنې دي او د تشدد پیښې دي په دې کې وروسته له هغې چټکتیا راغلې وه چې تیر کال د نومبر په میاشت کې ټي ټي پي د پاکستان حکومت سره د جنګبندۍ ختمولو اعلان کړی. په دغه تشدد پیښې چې تر اوسه پورې په بېلابېلو سیمو کې په پولیسو باندې کمې ترسره شوي، په دغو کې د زیاترو ذمهواري ټي ټي پي ډلې اخیستې ده. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.